څومره ګلبرین د حسن داکلی د خیر البشر خیر الابرار کلی څومره ګلبرین د حسن داکلی د خیر البشر خیر الابرار کلی هلته نازل شوی دی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلماني باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو، په تیره خپرونه کې موږ وغږېدلو چې مسلمان باید ثبات ولري، مسلمان باید استقامت ولري، مسلمان باید پایداری ولري. خو اوس به په دې باندې پوه شو چې د ثبات عوامل څه دي، د پایداری او د استقامت عوامل څه دي. زموږ علماو د ثبات او د استقامت څلور عوامل بیان کړي دي. اول دعا، دویم له نیکانو سره ناسته ولاړه، دریم د اسلام لپاره له سوچه نیت سره عمل، څلورم د الله په کتاب باندې منګولې ټینګول. نو مسلمان باید تل لپاره د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي او په خپل دین باندې، په خپل عقیده باندې د الله رب العزت نه د ثبات او د استقامت غوښتنه وکړي، ځکه دعا د مسلمان وسله ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا د عبادت مغز دی، هیڅ کله دعا کمه مه ګڼئ، دعا بې ارزښته مه شمیرئ، ځکه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حدیث له مخې دعا د مسلمان همیشنۍ وسله ده. نو پایداری او ثبات د الله لخوا څخه ورکړه ده. تاسو دې آیت ته غوږ شئ چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه تر خطاب لاندې نیسي. الله رب العزت ورته فرمایي وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ای محمده، دوی په دې هڅه کې هیڅ سستی ونه کړه چې تا په فتنه کې وغورځوي، له هغې وحیې نه دې راواړوي چې موږ درلیږلې ده چې ته زموږ پر نوم له خپل ځانه کومه خبره جوړه کړې. که تا داسې کړي وای نو هغو هرومرو ته په دوستي نیولې، یعنی که تا د هغو خبره منلې وای، د هغو د خواهشاتو تابع شوی وای، نو هغو ته په دوستي نیولې او لرې نه وه. که موږ ته ټینګ کړی نه وای نو ته به د هغوی لورې ته څه نه څه ورمات شوی وای. نو زما ورونو او زما خویندو، خپل لاسونه د آسمان لورې ته پورته کړئ، تضرع او زاری سره د الله له دربار څخه د دین په لاره کې ثبات او پایداري وغواړئ، ځکه مرسته او وس د الله رب العزت حق دی. نو عاجز او خاشع زړه سره هغه له الله رب العزت څخه وغواړه. آیا غواړئ چې د ایمان په لاره کې ټینګ پاتې شئ؟ آیا غواړئ چې د مرګ په وخت کې د شهادت د کلمو په ویلو ټینګ پاتې شئ او وکړی شي هغه ووایئ؟ آیا غواړئ چې د مسلمانانو په ډله کې راشئ او د اسلام لپاره عمل وکړئ؟ آیا غواړئ چې له ځنډه پرته له خطاګانو وروسته د توبې وس ومومئ؟ که دا ټول غواړئ نو له الله رب العزت څخه وغواړه څو تا ثابت قدمه وساتي او د دین په لاره کې وس درکړي. الله رب العزت په صورت ابراهیم کې
اوویشتم آیت کې فرمایي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفي الآخرة ويضل الله الظالمین ويفعل الله ما یشاء. الله رب العزت ایمان راوړونکو ته په دنیا او آخرت دواړو کې د یوې ثابتې وینا پر بنسټ ثبات په برخه کوي او الله ظالمان ګمراه کوي. د الله واک دی چې څه غواړي الله رب العزت هغه کوي، څوک د رب مخه نشي نیولی. او درنو اوریدونکو، که د ثبات او پایداري غوښتونکي یاست نو هغه له الله رب العزت څخه وغواړئ. الله رب العزت په سورة انفال کې 12 آیت کې فرمایي اذ یوحي ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذین كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله رب العزت فرمایی هغه وخت چې کله ستا رب پرښتو ته اشاره کوله چې زه له تاسې سره یم، د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ، زه به همدا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره اچوم، نو تاسې د هغوی په غاړو ګزارونه وکړئ او بند بند یې ووهئ. نو باید موږ او تاسو ټینګښت، ثبات، استقامت او پایداري له الله رب العزت څخه وغواړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه را وغوښت او هغه ته وفرمایل د یمن اوسیدونکو ته ورشه، هغوی اسلام ته راوبله او هغوی ته دینی آداب ورزده کړه. حضرت علی کرم الله وجهه وفرمایل ای د الله رسوله، آیا ما هغه قوم ته ور استوې چې هغوی له ما څخه ډیر پخوانی دي؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای علی ته ورشه، الله رب العزت ستا ژبه ثابتوي او ستا زړه ته هدایت کوي. تاسو ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه یمن ته استوي او دا ورته وایي چې ای علی ته ورشه، الله ستا ژبه ثابتوي او ستا زړه ته الله هدایت کوي. نو موږ او تاسو به ثبات او ټینګښت د چا نه غواړو؟ د الله نه. بل څوک موږ او تاسو ته ثبات او استقامت نشي راکولی. حتی له مرګ څخه وروسته این د قبر دننه هم پایداری او ثبات نشته مګر د الله په مرسته او په توفیق باندې. هلته چې الله رب العزت تا سره مرسته ونه کړي، هلته الله رب العزت تا ته توفیق در نه کړي، نو ته به د ملائکو سوالونو ته ځواب ویلی ونه شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل یو ملګري له ښخېدو وروسته د هغه د قبر سر ته ودرېد او ویې فرمایل د خپل ورور لپاره د بښنې غوښتنه وکړئ او د هغه لپاره ثبات او پایداري وغواړئ، ځکه چې اوس هغه تر پوښتنو لاندې راځي. په همدې خاطر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له هر مانځه څخه وروسته دغه دعا کوله: ای الهي، زه په ټولو کارونو کې له تا څخه د ټینګښت او د کلک هوډ غوښتونکی یم. او له حضرت ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه وپوښتل شول چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کومه دعا زیاته کوله. هغې ځواب ورکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به دا دعا زیاته کوله: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای د زړونو بدلونکیه، زما زړه پر خپل دین باندې ټینګ او ثابت لره. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل ولې دغه دعا زیاته کوي؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکه: زړونه د مهربان الله د دوو ګوتو په منځ کې ځای لري او هر ډول چې الله رب العزت وغواړي هغه بدلوي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیت ولسته: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ای پروردګاره، کله چې تا موږ پر سمه لار خوځولی یو نو بیا مو هیڅکله زړونه مه کږوه. موږ ته د خپلې پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی بل څوک نشته.
حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي له هغې ورځې وروسته زه تل دغه دعا تکراروم کومه دعا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک. نو د استقامت غوښتنه، د ټینګښت غوښتنه، د پایداري غوښتنه د الله په دین باندې د الله نه کوئ، ځکه دا وس او قدرت الله څخه دی، بل چا سره دا وس او قدرت نشته چې تاسو د الله په دین باندې ثابت او پایداره او مستقیم ولري. نو درنو اوریدونکو، که تاسو د ثبات غوښتونکي یئ، الله رب العزت ته پناه یوسئ، له هغه څخه مرسته وغواړئ، ځکه چې د الله له مرستې څخه پرته موږ د هیڅ کار په ترسره کولو قادر نه یو، او په همدې خاطر د خپلو لمنځلو په ټولو رکعتونو کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تا ته عبادت کوو او خاص له تا مرسته غواړو. کومه دعا چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت شوې ده، په هغې کې فرمایي ای د اسلام د دین خاونده او ای د مسلمانانو دوسته، له تا څخه غواړم چې ستا د لیدو تر ورځې پورې ما په خپل دین ټینګ ولره. ګورې محمد رسول الله څه وایي؟ ای د اسلام د دین خاونده او ای د مسلمانانو دوسته، له تا څخه غواړم چې ستا د لیدو تر ورځې پورې ما په خپل دین ټینګ او ثابت قدمه ولره. تاسو پوهیږئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې داسې وایي تر هغه وخته چې له تا سره وینم؟ داسې نه دي ویلي تر کله چې زه مرم، ځکه موږ د مرګ او د ملائکو د پوښتنو په وخت کې ثبات ته اړ یو. هلته چې الله رب العزت ثبات را نه کړي نو د ملائکو پوښتنو ته موږ ځواب نشو ایلی. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې ستا د لیدو تر ورځې ما په خپل دین ټینګ ولره. دا نه وایي چې زما تر مرګه پورې. نو درنو اوریدونکو، په پایداري کې خپل توان او ځواک هیڅکله په ځان پورې مه تړه او مه وایه زه ثابت قدمه انسان یم او له خپلې عقیدې نه ګرځم، ځکه چې د الله له مرستې او کومک څخه پرته پر هیڅ شي ځواکمن نه یي. موږ او تاسو وینو هر کال د عرفات په سیمه کې د جبل الرحمه په غره باندې د حاجیانو د ختلو په وخت کې ګورو چې د هغوی هر یو وایي نن ورځ چې هره دعا را په زړه شي، هره هیله چې ولرم له الله رب العزت څخه غواړم، ځکه چې نن ورځ او دا ځای د دعا د قبلېدو ځای دی. مګر په افسوس سره باید دا ووایم، د ماسپښین له لومړنیو ساعتونو څخه چې حاجیان هلته ځي، ډېر لږ کسان لیدل کیږي چې په شور او شوق او د زړه حضور سره دعا کوي. حتی داسې ډلې هلته ما خپله لیدلې دي چې په هغو ارزښتناکو شیبو کې خوب کوي، د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته نه پورته کوي تر څو د خپل رب نه ثبات وغواړي، تر څو د خپل رب نه استقامت وغواړي، تر څو د خپل رب نه په خپل دین باندې ټینګښت وغواړي. هغه د خوب ځای نه دی، بلکې هغه د تضرع ځای دی، هغه د عاجزي ځای دی، هغه د دې ځای دی چې الله ته لاسونه پورته کړو او الله رب العزت نه د خپلو د ګناهونو بخښنه او په خپل دین باندې د پایداري او ثبات غوښتنه وکړو. غوره دا ده درنو اوریدونکو چې د مازدیګر د لمانځه کولو وروسته کله چې زموږ ورځنی کار او زیار مخ په خلاصېدو وي، په تضرع او زاری سره لاس په دعا پورته کړو او له الله رب العزت څخه وغواړو چې زموږ ژبه د هغو شیانو په ویلو توانمنه کړي چې په زړه کې لرو، او په خپل دین باندې الله رب العزت موږ ته ټینګښت او استقامت را په برخه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. خير البشر خير الأبرار تمرض الورد حسن دار خير البشر خير الأبرار هل تنازل سويت كلام الله هل تنازل سويت كلام. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
که د ثبات غوښتونکی له نیکانو سره ملګری اوسه. تاسو ګورئ الله رب العزت فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم په مازدیګر باندې په حقیقت کې انسان زیانمن دی، انسان په تاوان کې دی، مګر هغه کسان په تاوان کې نه دي چې ایمان یې راوړی، نیک کارونه ترسره کوي، یو بل ته په حق باندې سپارښتنه کوي او یو بل ته په صبر باندې وصیت کوي، دوی په تاوان کې نه دي. آیا دغه صورت کې تاسو دغو ټکو ته پاملرنه کړې؟ لومړی دا چې یوازې هغه کسان زیانکاره نه دي چې مؤمنان دي، او په دې ترڅ کې هغه کسان هم په زیان کې دي چې له نیکانو سره ملګرتیا نه لري. دویم، تاسو ته د حق او صبر په پایداري باندې د یو بل په سپارښتنه تاکید شوی دی، او دغه دوه کارونه یوازې د صالحانو په ملګرتیا ترلاسه کیږي، په بل شي باندې نه کیږي. امام شافعي رحمه الله ویلی دی که له دغه آیت څخه پرته د قرآن بل شی په مسلمانانو باندې نه و نازل شوی، همدغه آیت هغوی ته کفایت کوه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د امام شافعي رحمه الله هدف له نیکانو سره ملګرتیا ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله رب العزت دغه خبره په دقت سره تر فکر لاندې ونیسئ چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې خپل ځان د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي، پالونکي، واکوال د خوښي غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي، له هغو نه هیڅکله سترګې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي؟ د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه موږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفرید باندې ولاړه ده. یعنی ای د الله رسوله، این تاسو د نیکانو د ملګرتیا محتاج یې. هو همداسې ده، له نیکانو سره ملګرتیا لره او له هغو کسانو څخه لرېوالی غوره کړه چې د الله له یادولو څخه بې پروا دي او په هوا او هوس پسې دي، ځکه چې د دغسې کسانو انجام له تباهي پرته بل شی نه دی. نو درنو اوریدونکو، که ستاسو یو ملګری له الله رب العزت څخه لرې وي، نو تاسو هم له هغه څخه لرې اوسیږئ، ځکه کله چې هغه د الله رب العزت څخه لرې شه، په هغه باندې د الله غضب او لعنت راځي. نو که تاسو ورسره نږدې یاست، تاسو باندې هم د الله غضب راځي. نو چې کله ستاسو یو ملګری د الله نه لرې شه، تاسو هم ترې لرې شئ. هغو کسانو سره ملګرتیا وکئ چې هغه نیکان دي، هغوی د الله دین پورې منګولې لګولې دي. عقبه ابن ابي معیط هغه مشرک و چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زورولو او اذیت کولو کې د ټولو نه زیات وهڅېده. د هغه فاسد ملګرتیا د ابي جهل سره وه. څه موده ابي جهل په مکې مکرمه کې نه و، نو عقبه ابن ابي معیط به راته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به یې ګډون کو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس په عقبه ابن ابي معیط باندې ډیر زیات تاثیر وکړ. عقبه ابن ابي معیط تصمیم ونیو چې زه به سبا راځم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مخه به د شهادت کلمه وایم او مسلمانېږم به. چې کله سبا شو، ابي جهل ناڅاپه مکې مکرمې ته راغی. ابي جهل خبر شه چې عقبه ابن ابي معیط اسلام راوړي. نو ابي جهل عقبه ابن ابي معیط ته وویل ته له ما سره په دوستي کې رښتینی نه یې تر هغو چې ته د محمد رسول الله پر مخ نعوذ بالله خپلې لاړې تونه کړې. هغه بدمرغه، هغه جاهل او هغه نادان
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه باندې د ابي جهل دوستی او مینې ته ترجیح ورکړه. لاړه دا بد کار یې ترسره کړ او د هغه ناولي او بدمرغه سره د دوستی په خاطر د دنیا او آخرت په تلپاتې زیانکاري کې ولوید. عقبه ابن ابي معیط د ابو جهل او اسلام د دوستی ترمنځ د ابو جهل دوستی غوره کړه. الله رب العزت د هغه او د هغو کسانو چې په هماغسې لاره روان دي په رټنه کې دغه آیتونه نازل کړل. الله رب العزت فرمایي ویوم یعد الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. ظالم انسان به د قیامت په ورځ خپل لاسونه چیچي او وایي به کاشکې ما د پیغمبر علیه الصلاة وسلام ملګرتیا کړې وای. هی زما بده بخته، کاشکې ما فلانی سړی په دوستي سره نه وای نیولی، هغه تیر ویستلم، هغه نصیحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بېوفا غولونکی ثابت شو. تاسو ګورئ درنو اوریدونکو چې عقبه ابن ابي معیط له بدانو سره ملګرتیا درلودله. نتیجه څه شوه؟ نتیجه دا شوه چې الله رب العزت په هغه باندې خپل قهر او غضب نازل که او د آخرت په ورځ به ډیر په افسوس سره خپل لاسونه چیچي او دا به وایي چې کاشکې ما د پیغمبر علیه الصلاة وسلام ملګرتیا کړې وای، کاشکې ما د ابي جهل ملګرتیا نه وای کړې. زه ابي جهل تیر ویستلم، ما ته پند راغلی و، ما ته نصیحت راغلی و، ما په محمد رسول الله باندې ایمان راوړه، خو زه د خپل بد ملګري د دې پند او نصیحت نه واړولم. نو خپل ټول کوشش وکړئ څو خدای مکړه له هغوی څخه ونه اوسو چې د قیامت په ورځ کې د افسوس او پښیماني ګوته په غاښونو چیچي. یوازینۍ لاره چې تاسو یې په مخ کې لرئ هغه له نیکانو سره ملګرتیا او له بېدینو او کوڅه ډبو کسانو څخه لرېوالی دی. نو که تاسو د نیکانو ملګرتیا غوره کړئ، د فاسدو او د کوڅه ډبو نه لرې اوسیږئ، الله رب العزت به تاسو ته ستاسو په دین باندې ثبات او استقامت در په برخه کړي. او که خدای مکړه ستاسو ناسته ولاړه، ستاسو ملګرتیا، ستاسو مجلس د هغو کسانو سره وي چې هغوی د الله نه نه ویریږي، د هغوی په زړونو کې د الله مینه نشته، د هغو په زړونو کې د محمد رسول الله مینه نشته، هغوی په خپل دین باندې ثبات، استقامت او پایداري نه لري، نو هغوی باندې چې د الله رب العزت کم غضب نازلیږي هغه به په تاسو باندې هم نازل شي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکانو دوستي او ملګرتیا را په برخه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.